د جمهوریت حکومت وروسته لوی درستیز غوښتل چې پوځي حکومت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوریت نظام د حکومت وروسته لوی درستیز لا هم باور لري چې که یې خبرو ته غوږ نیول شوی وای طالبان به واک ته نه وای رسېدلي. د ډرایو کام خپرونې د جنرال هیبت الله علیزي په قول ویلي سره له دې چې دفاع وزیر او حتی ولسمشر له هېواده وتلي وو د نه غوښتل چې طالبانو ته تسلیم شي. علیزي چې د ځانګړو عملیاتو قمندان و د جمهوریت حکومت په وروستیو ورځو کې لوی درستیز وګمارل شو. له لوی درستیز وروسته یې هڅه پیل کړه چې په کابل کې د امریکا د سمندري ځواک د کمانډو اډمیرال ته چې د امریکایي ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت یې په غاړه درلود قناعت ورکړي. دی پرېږدي چې پوځي حکومت اعلان کړي او په محدود شمېر خو تکړه ځواکونو د افغانستان پاتې ښارونه له طالبانو وساتي. علیزي وایي د امریکا د سمندري ځواک اډمیرال پیټر واسیلي ته یې وویل که پوځي حکومت اعلان کړو زموږ ملاتړ کوئ. زه غواړم چې اعلان یې کړم. اوس له هغه مهاله 10 میاشتې وروسته جنرال علیزي د میرلینډ په لمنه کې اوسي خو لا هم له خپل هدف یعنې د طالبانو له ځپلو تیر شوی نه دی. دی کره ورځ له پخوانیو افغان جنرالانو او سیاستوالو سره په دې موضوع په خبرو تېروي چې یوه ورځ به نوی حکومت جوړوي. دی له بېلابېلو رسنیو سره مرکې کوي او په هغه مرکه کې چې له زون سره یې وکړه هماغه خبرې یې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې څرګندې کړي دي. علیزي په داسې حال کې چې تورې تسبیح یې په لاس کې وې په دې اړه خبرې کولې چې څرنګه خپل هیواد وژغوري. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.